بسم الله الرحمن الرحيم. لمؤمن انسان لپاره یو مضبوطه قلعه هغه دا بهترین ذکر دی بسم الله. د هر مهم کار په پیل کې باید بسم الله وویل شي. بسم الله اوله فایده دا ده کله چې انسان کور ته ننوځي یا په خوراک باندې شروع کوي او بسم الله ووایي او شیطان خپلو مرستندیو ته ووایي چې په دې کور کې زموږ او ستاسو شپه هم نه تېرېږي او زموږ او ستاسو د خوراک بندوبست هم نشته دی. او برعکس که چېرته یو انسان د بسم الله ویل پرېږدي نو دغه کور د شیطانانو د اوسېدلو ځای او همدغه شان د هغوی د خوراک بندوبست هم بیا په دې کور کې. دویمه فایده د بسم الله هغه دا ده د انسانانو د شرمګاو او د شیطانانو د سترګو په مابین کې دا یوه مضبوطه پرده ده. کله چې انسان قضای حاجت ته ننوځي هغې نه وړاندې بسم الله ووایي نو دغه بسم الله په وجه باندې الله رب العالمین دغه مسلمان د شیطانانو نه خوندي ساتي. دریمه فایده د بسم الله هغه دا ده هر هغه کار چې د هغې په پیل کې بسم الله وویلی شي په دې کار کې الله رب العالمین خیر او برکت اچوي. اوس د خدمت کومه او شم په قرار